تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 لمریز کال د وږي میاشتې 22مه نیټه ده. د خبرونو سرټکی د میدان وردګو ولایت چک کسي رشتوي انسټیټیوټ زده کوونکو ته د برق په اړه په عملي بڼه روزنه ورکړل شوه. د ولایاتو د تخنیکي او مسلکي زده کړو له آمرینو سره آنلاین ناسته ترسره شوه او د نباتاتو د پالنې په اړه د ازرې کسي رشتوي انسټیټیوټ د محصلینو عملي زده کړې. زه مرتضی احمدی یم. د خبرونو پایل د میدان وردګو ولایت اړوند چک کسي رشتوي انسټیټیوټ د برق څانګې زده کوونکو ته د ديادې ولسوالۍ د برېښنا تولیدي فابریکې ته د یو علمي سفر په ترڅ کې د برېښنا په اړه په عملي بڼه روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد او د یادې فابریکې مسؤلینو د درس په ترڅ کې زده کوونکو ته د برېښنا فابریکې د ظرفیت او د برېښنا د تولید د څرنګوالي په اړه په مفصله توګه توضیحات وړاندې کړل. عملي زده کړې له زده کوونکو سره مرسته کوي ترڅو د فراغت وروسته په مستقیم ډول د کار بازار ته جذب شي. له همدې امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې رهبري تل هڅه کوي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د عملي زده کړو لړۍ لا پیاوړې کړي او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې او مالي چارو معاونیت د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې د ولایاتو د تخنیکي او مسلکي زده کړو له آمرینو سره ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د خدماتو او املاکو رئیس محترم عبدالمطلب انصار هم حضور درلود. نوموړو په دې ناسته کې د ولایاتو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو د املاکو ساتنې د ثبت او همداراز د اجناسو د ثبت پر څرنګوالي خبرې وکړې. په همدې حال کې د املاکو او خدماتو ریاست مسؤلینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو د جایدادونو او ملکیتونو د ثبت او ساتنې د څرنګوالي په اړه د ولایتونو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مسؤلینو لپاره پریزنټیشن هم وړاندې کړ. له بلې خوا د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مالي او اداري چارو مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل د یو شمېر موضوعاتو په اړه د ولایتونو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مسؤلینو ته لازمي هدایات هم وړاندې کړل. په دې غونډه کې په نورو اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې او غونډه د دعایې په ویلو سره پای ته ورسېده او د لوګر ولایت ازرې کسي رشتوي انسټیټیوټ د کرنې څانګې محصلینو ته د یاد انسټیټیوټ په تحقیقاتي فارم کې د نباتاتو د پالنې په اړه په عملي بڼه روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد د درس په ترڅ کې نوموړو ته د نباتاتو پالنې د څرنګوالي او همدارنګه د هرزه بوټو منفي اغیزو په اړه په مفصله توګه توضیحات وړاندې کړل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې د روزنې لویه برخه عملي ده، څرنګه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو فارغان له فراغت وروسته په مستقیم ډول د کار بازار ته جذبیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. له ملتیا مو مننه.